نږدې نیم عمر یې له پولې او پټي سره تیر کړی او لا هم په کروندو کې کار کوي. روزي خان چې 90 کاله عمر لري 40 کاله په بزګرۍ کې تیر کړي خو په خپلو ځمکو نه. روزي خان ځینې وخت په شریکه او ځینې وخت په اجاره د نورو خلکو پټي کوي. وایي که څه هم د بزګرۍ ژوند له سختو کړاوونو ډک دی خو بیا هم له خپل ژوند خوښ او راضي دی. مزدوری میکردم دیگه میکردم تا دیر مزدوری کردم بعد زو مادرانه یعنی دهقانی را گرفته. مادر 5 ساله 4 ساله از پدر و مادر مانده جان در خانه مردم دیدی که تو مزدور شو که زو مزدور شو که زو مزدور شو. هر ورځ سهار مهال 3 کیلومتره پلي لار وهي او هغه کروندو ته ځان رسوي چې په شریکه یې اجاره کړي دي. خوراک یې وچه ډوډۍ او شین چای دی، هغه خواړه چې د کلي خلکو له لوري ورته راوړل کیږي. خیرشان بده باید ارمانه کنی. دی که څه هم کمزوری دی خو کار کوي ځکه اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او د لاسنیوي هیڅوک نشته. نه شو است نه روزش روز کار بده و شوام و جانی که باید از اینچی می باشه که حالا ابداری پسمان داره دیگه پسمان کسی هم نباشه. افغانستان یو کرنیز هیواد دی او د روزي خان په شان مثالونه هم پکې ډیر دي. هغوی چې سپوره وي که پوره وي د مټ په زور یې ګټي او له خپل ژوند هم راضي دي.